په مزار شریف ښار کې د اتمې ناحیې اړوند د مسلخ په سړک د جغل اچونې چارې رسما پیل شوې. د مزار شریف ښاروال وویل دغه سړک چې 1800 متره اوږدوالی لري د یونیسف په همکارۍ به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بخاطر اشتغال زایی مردم که مردم غریب و فقیر و ببضاعت شاید زیاد باشه، خب الحمدلله امروز که دمی پروژه گرفته شده خانوادهشان مشکلاتشان به گرفتاری امی پروژه او به خاطر فقر و مسکنتشان که چیزی از امی پروژه برشان میرسه الحمدلله خانوادهشان دعا میکنه. په همدې حال کې د اتمې ناحیې امیر د مسلخ سړک جوړېدل د سیمې خلکو لپاره یوه مهمه او اړینه لاسته راوړنه یاده کړه او د سیمې اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې په ساتلو کې پوره همکاري وکړي. از دفتر محترم اداره خدمات پروژوی سازمان ملل متحد یونپس نیز یک جهان سپاسمندیم که در قسمت آبادی بازسازی و انکشاف شهر مزار شریف ریاست شاروالی و ساحه امنیت ناحیه هشتم کمک و همکاری و مورد توجهشان قرار داده‌اند. د یادونې وړ ده په دې پروژه کې به د سیمې اوسیدونکو څخه 422 تنه د 2 میاشتو لپاره په کار وګمارل شي.